د اسلامي امارت د نوې پریکړې مطابق باید طبي انسټیټیوټ او نور طبي ادارې چې هلته ښځې طبي علم حاصلوي باید ټولې وتړل شي. زیاتره افغانان په دې پریکړه ډیر سخت خفه دي، خو اکثره بیا وایي چې د اسلامي امارت دا پریکړه بالکل صحیح ده، ځکه ښځې باید صرف دیني علم حاصل کړي، ځکه هغوی دا فکر کوي چې د ښځو د تعلیم په وجه په معاشره کې بېحیایي او فحاشي خورېږي. هو بالکل د ښځې د تعلیم په وجه په معاشره کې بېحیایي او فحاشي خورېږي، خو چې کله حکومت کفري وي اسلامي نه، دوی خو ځان ته اسلامي امارت وایي. دوی باید داسې سهولت او اصول برابر کړي تر څو ښځه وکولی شي چې په اسلامي چوکاټ کې دننه خپل علم حاصل کړي. د ښځو پر مخ د تعلیم دروازې تړلو سره بېحیایي ختمیږي نه، بلکې د افغانانو عزتونه لیلامیږي، ځکه چې که چېرته په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې په مکمله توګه ختمې شي، نو آیا ته د یو مسلمان او افغان په حیث دا خوښوي چې ستا د مور، خور یا ښځې علاج یو نامحرم کس وکړي؟ د ښځو ډېرې داسې بیماریان دي چې د علاج په وخت کې یې ډاکټر ته ضرورت پیښیږي چې د بیمار جنسي اعضاوې وګوري. آیا ته دا خوښوي چې دا کار یو نارینه ډاکټر وکړي؟ که اسلامي امارت رښتیا وغواړي نو کولی شي چې د ښځو د تعلیم لپاره داسې سهولت او اصول برابر کړي چې په نتیجه کې به هیڅکله هم بېحیایي خوره نه شي. د عمر رضی الله تعالی عنه په حکومت کې یو ځلې د شپې یوه ښځه چېرته روانه وه، نو عمر رضی الله تعالی عنه د ښځې نه پوښتنه وکړه چې چېرته یې کې یوازې داسې بېعمه روانه یې، آیا ته ډارېږې نه؟ ښځې جواب ورکړ چې یا خو عمر رضی الله تعالی عنه وفات شوی ده او یا ته په خپله عمر یې، ځکه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په باچاهۍ کې هیڅوک هم نشي کولی چې د یوې پردۍ ښځې نه پوښتنه وکړي.